که یو څوک واده وکړي د هغه په کور کې مشکلات ډیر وي، مسایل ډیر وي او دغه مشکلات مسایل نه حل کیږي، نو داسې کوم یو کار دی چې هغه کولو سره دا مشکلات حل کېدلی شي او ستاسو د ژوند خوشحالي بیرته راتللی شي. داسې یو کار چې په هغه کار سره تاسو خپله میرمن ډېره زیاته خوشحاله ساتلی شئ. په دې ویډیو کې تاسو سره ډېر مهم معلومات پټ رازونه شریکوم. موږ سره تر اخره پاتې شئ، یقینا چې دا ویډیو به ستاسو دپاره ډېره زیاته ګټوره تمامه شي. قدرمنو، زموږ د هر ویډیو مقصد دا وي چې تاسو په هغې کې څه ایجوکیشن حاصل کړئ، څه تعلیم حاصل کړئ. نو دا ویډیو هم د همدغه لارې د همدغه ټاپک یو کړی ده. کله هم چې هلک او جینۍ واده وکړي نو یقینا په دې خبره کې شک نشته چې په کور کې مشکلات هم راځي، جنګونه هم راځي، خو دغه جنګونو څه مقدار دومره زیات شي چې بیا هر خبره په جنګ باندې کیږي او په جنګ باندې ختمیږي. نو په داسې دوران کې بیا د ښځې او خاوند په خپل منځ کې نفرت پیدا کیږي او دا نفرت تر دې حده رسي چې دوی بیا یو بل سره کوروالي کولو ته یا مینې کولو ته هم زړه نه ښه کوي، ځکه چې دوی د یو بل نه نفرت کوي. نو کله چې دغه نفرت زیات شي دا ډېرې زیاتې لارې جدا کوي او داسې هم کېدلی شي چې هلک هم په غلطو لارو سر شي او جینۍ هم په یو داسې غلطه لاره سر شي او داسې غلط قدم اوچت کړي چې هغه فکر کوي چې خپل خاوند مې راته وخت نه راکوي یا ما سره جنګ جګړې کوي. اگر که هغه داسې چاته نه ظاهروي خو پټ په پټه داسې چا سره لین جوړوي او دا ټول د کورني مسایلو د وجې کېږي. نو که تاسو غواړئ چې د دغه مسایلو نه ځان وساتئ، تاسو خپله میرمن په خپل لاس کې ونیسئ، تاسو سره مینه وکړي، نو د ټولو نه ضروري کار دا دی چې هغې سره مینه وکړئ، محبت ورسره وکړئ، هغې ته دا اظهار ورکړئ چې زه در سره مینه لرم، ته زما خوښه یې، بغیر ستا نه زما زندګي نیمګړې ده او ته زما د ژوند داسې ملګرې چې زما ټول ژوند دې رڼا کړی. نو که دا الفاظونه یو څو ورځې مسلسل تکرار شي نو ښځه هم ځان سره فکر کوي چې زما خاوند زما دومره قدر کوي، نو په کار ده چې زه هم قدر وکړم. په داسې کولو سره ستاسو ترمنځ مشکلات حل کېدلی شي. نو د دې ویډیو مقصد مې دا و چې مینه یوازې داسې یو څیز دی چې په دې څیز سره یعنې په مینې کولو سره ستاسو مشکلات ختمیږي، خوشحالي ستاسو منځ کې راځي. که تاسو زما د ویډیو په مقصد پوه شوي یئ، ویډیو مو خوښه شوي وي، ضرور یې لایک کړئ. په آینده وخت کې به هم تاسو ته همدغسې ویډیوګانې تازه معلومات راورسیږي. یو جهان مننه، بریالي اوسئ.